أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تیر ویډیو کې موږ پیج 41 باندې سټرکچر اف میس سیټ چې دی هغه موږ ډسکس کړو. نن به وایو سټرکچر اف ګرام سیټ. چاڼه یا چوله چې ده د هغې شکل صورت ساخت د هغې د تخم په اکټیویټي 3.7 کې وایي we take boiled and unboiled grains of gram. خوټ کولی او بغیر خوټ کولو والا داسې دانې چې دا راواخلئ د چولې د چڼې صحیح ده. observe the gram seed and draw a sketch of its external structure. د دې ګرام سیډ چې دی د چڼې دا کم تخم چې دی د دې مشاهده وکړئ او بیا د دې یوه خاکه د دې د بهر ساخت چې دی د بهر صورت چې دی د ایکسټرنل سټرکچر چې دی هغه ډرا کړئ تاسو صحیح ده. کمپلیټ د ګیون ټیبل او د لاندې ټیبل چې د بیا تاسو کمپلیټ کړئ د تاسو مکمل کړئ چې کلر یې څنګه دی شیپ یې څنګه دی او سټرکچر اف ایکسټرنل سرفیس چې دی هغه د دې څنګه دی صحیح ده. دلته کې تاسو ګورئ دا بیخي ایکسټرنل سټرکچر موږ ته ورکړی دی هغه سیډ کوټ دی صحیح ده چې د دې یو پینډ سیډ کوټ یې هارډ او دلته کې که موږ وګورو دا هغه مایکروفایل دی په کوم باندې چې دی بیا اوبه جذب کوي صحیح ده. اوس لاندې وایي there are two cartilagens in the gram seed. ګرام سیډ چې دی په دې کې cartilagens چې دا دوی صحیح ده. it is a conical pear shape and light brown in color. دا یو conical pear shape مخروطي ناشپاتی شکل کې دی صحیح ده and light brown in color او دا پرنګ کې light brown دی مطلب یو ډارک براونی او یو لایټ براون صحیح ده. مطلب دا ډارک براون نه دی او لایټ براون دی خاکستر دی خو لایټ صحیح ده. د ایکسټرنل کورینګ کنسیسټ اف ا تھک سیډ کوټ او د دې بهر کم پټ چې دی نو هغه مشتمل دی په یو پینډ سیډ کوټ باندې. ایکسټرنل کورینګ چې دی بهرنی د دې کم کور چې دی هغه مشتمل دی په یو تھک سیډ کوټ باندې یو پینډ سیډ کوټ دی. اټ هیز ا مایکروفایل په دې کې مایکروفایل شته بټ نو انډوسپرم لیکن په دې کې د میز په شانتي انډوسپرم چې دا پکې نشته هلته کې په هغې کې انډوسپرم او دې کې انډوسپرم چې دا ایبسنټ دی. there are two cartilagens beneath the seed coat. د سیډ کوټ نه لاندې دوه کارټیلیډنز دي صحیح ده. د دې سیډ کوټ نه لاندې کارټیلیډن دوه دي. there is an axis between the two cartilagens او د دې دوه کارټیلیډن په منځ کې یو محور دی صحیح ده. the lower end of the axis is radical. lower end چې دی د هغې لاندینی ښکتنی سر چې دی هغه دی radical while the upper end is plumule او بره سر چې دی هغه دی plumule. د activity تاسو وګورئ activity 3.8 we take the longitudinal section of the boiled gram seed. longitudinal section چې دی مطلب په لمبای باندې تاسو کټ کړئ په مینځ باندې نیم کړئ داسې یو سیکشن چې دی د خوټ کولې ګرام سیډ چې دی دا به راواخلئ او بیا نمبر 2 observe and draw the internal structure of the seed او بیا د دې کوم internal structure چې دی د هغې observation تاسو وکړئ مشاهده وکړئ او هغه ډرا کړئ. دلته کې ورته ایستل دی دا وګورئ نو دا یې په دې مینځ باندې دا نیم کړی دی longitudinally او د دې کوم مینځ کې چې کوم ایکسس دی د دې یو سر چې دی هغه دی پلومیول کومه ایمبریو چې دی صحیح ده کوم بیبي پلانټ چې دی او یو سر چې دی هغه دی ریډیکل او دا هغه دوه کارټیلیډنز دي. بیا دلته کې تاسو په ویښ کې وګورئ دلته کې کمپیریزن دی د ګرام او د میس سیډ د دې دواړو په مینځ کې کمپیریزن دی موازنه ده صحیح ده چې په دې دواړو کې ډفرنسز څه دي او په دوی کې یو شانوالي چې دي نو هغه څه دي. نو دا د ګرام سیډ او دا د میس سیډ نو په ګرام سیډ کې اټ هیز ټو کارټیلیډنز په دې کې کارټیلیډنز دوی او په میس سیډ کې اټ هیز ون کارټیلیډن په دې کې کارټیلیډن یوي. بیا انډوسپرم از ایبسنټ په ګرام سیډ کې انډوسپرم نه او په میس سیډ کې انډوسپرم از پریزنټ انډوسپرم پکې یي. بیا ایمبریو از پریزنټ ایٹ د سینټر اف د سیډ ایمبریو چې دا بالکل په ګرام سیډ کې دا بالکل په سینټر کې په مینځ کې صحیح ده او دلته کې ایمبریو از پریزنټ ایٹ ون سایډ اف د سیډ ایمبریو چې دا بیبي پلانټ هغه موجودي په یو طرف ته صحیح ده په ون سایډ باندې د تخم. نو دیزی پورې چې دی نو زما خیال چې پوره وي په روان ویډیو کې به بیا کنډیشنز
necessary for seed germination چې دی دا به ووایو. روانې ویډیو پر تاسو په الله د الله په امان.